رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوچتو صفتونو کې هغه سخاوت بخل دا د مسلمان شان دی. دا یاد لرئ بخیل سړی په پیسو باندې داسې کلک اعتماد دی که نه چې د یوه روپۍ کې وباسې لکه غوښه چې دې پرې کې که دا هر څوک یي که نه قسم دی چې د ده اخر انجام خراب دی. دا ډېر بد صفت دی. د مسلمان شان دا نه دی چې هغه دې د ضرورت په ځای کې هغه په پیسو باندې پاک مري او غوټه دې ورله ورکړي او 50 شپږ شټکې دې تاو کړي او بس یو روپۍ دې نه لري. نه 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 د نبي صلی الله علیه وسلم صفات وګوره. بخاري کې حدیث دی چې هغه به وایي خاص کر په رمضان کې د دې باد او د سیلۍ په شان ته سخا کوه. د نبي صلی الله علیه وسلم څخه چې څه وکړه حدیث کې دا راغلي چې څوک هم دې بېنوا نه دی تللی پښتو کې څه ډول او صحابي وایي چا ورله جوړه راوړه وایي ما ویې دي کله چې پیغمبر چا نه څه شی نه مړي کړي ما وایي ما ساده څه شي هغه ټولو ملګرو ته ویل چې دا تا غلط کار وکړ پیغمبر په چا نه څه شی نه مړي کړي ورته دا چا راوړه موږ چې د جمعې په ورځ یې اغوښتلې او تا ته وغوښتل دا د پیغمبر صفت دی سخاوت چې ته په مېلمه خفه کېږي که نه په مېلمه اصل دا د ګل د ورځې روژه او د زیارت د ورځې روژه او رکعتین چې ولې رکعتین کومه دا د هېڅ فایده نه درکوي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. څوک چې په الله او رسول باندې او قیامت باندې ایمان لري دا د مېلمه عزت دی. او چې ته مېلمه په یو بانه باندې چې دا تګ دا وخت ستا د راتګ دی او خفه په ډوډۍ او نورې بانې ورته ګوري چې دا داسې ورټې که نه چې دا بوندې ولې نه دی امکان کې او خفه په څه خفه په دې چې ډوډۍ باندې خفه دا ولې راغلی دی نور مانځه سره کار نشته دی خدای دې غږ یو سړی وایي هغه زوی دې ښار کې چې مزدوري وکړي یو سال کې بس په مانځه ته نه وباسي او هغه الله موقع ورکړی او ډانګې یې ورته وویل خلکو ویل ولې د لمونځ دی او ښار یې ته څه کېږي چې دا پیسې یې ورکړي حقه ټوکره زموږ استاذ نو زما عزتمندو د مېلمه عزت خرچه کول د ګاونډي خیر ساتل د غریب خیر ساتل د کونډو خیر ساتل د یتیمانانو خیر ساتل عصمة للارامل د پیغمبر باره کې راځي چې دا د کونډو هغه خبر دی د کونډو موږ د ناستو کې چا د کونډې تپوس کړی د یتیم تپوس چا کړی د غریب چا کړی چې هغه تا کولی شته که نه خو بس جب کې یو په دې خوشحاله شي پیسې مې جمع کړي نو سخاوت ما عزتمندو دا د پیغمبر صفت دی دا شیوه نبوي دا سخاوت